زمارو منګ خپل لاس او خپل جبا دا په کنټرول ساتو. نبی صلی الله علیه وسلم زکه یو حدیث کې فرمایلیو ازمنوا لی ستن ازمن لكم الجنه، ما تر شپږو شیانو ذمہواری راکړي زبتا تدا تاسو تر جنت ذمہواری درکم. دا موږ ته څوک کوئی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي مال تاسو د شپږو شیانو ذمہواری راکړي، د شپږو کارونو مال ذمہواری راکړي چې دا موږ کوو زه تاسو له د جنت ذمہواری درکوما. نو چې موږ دا کارونه وکړو نو موږ خپل جنت بیا د نبی نه غوښتلی شو کنه چې تعالی له ذمہواری راکړې وه، موږ له اوس دغه جنت د الله نه حاصل کړه. خو په دې شرط چې دا شپږ شی نه موږ کوو. اول نمبر داو اصدقوا اذا حدثتم، رښتیا وایئ چې کله خبرې کوئ. وادوا اذا اؤتمنتم، کله چې سره امانت کېښودلی شي هغه ادا کوئ. واوفوا اذا عاهدتم، او لوز پوره کوئ چې کله لوز وکئ تاسو. دا خو دریام داسې و. او دویم وغضوا ابصارکم، خپل نظرونه ښکته کوي. واحفظوا فروجکم، او خپل عورتونه محفوظ ساتئ د زنا او د بدکارۍ نه. او اخري دا وکفوا ایدیکم، خپل لاسونه بند کوي، ظلم مکوئ. لا لاس غلط مه استعمالوه، په دې لاس باندې په چا ګزار مکو په ناحقه باندې. وکفوا ایدیکم، ستاسو خپل لاسونه بند کوي او دا نور پنځه کارونه ورسره وکړئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه تاسو له د جنت ذمہواری درکوم.